أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وآمنوا او ایمان راوړی بما بها کتاب انزلتو چې ما نازل کړی دی مصدقا دا تصدیق کوونکی دی لما دغه کتابونو ما کوم چې تاسو سره دی دا قران د تورات تصدیق کوونکی دی دا قران د انجیل تصدیق کوونکی دی دا قران د زبور تصدیق کوونکی دی موږ ټول تصدیق کوو دغه چې قران منون کیو قران وایي چې دا نازل شي موږ وایو چې نازل شي الله وایي موږ منلې دا ولا تکونو او تاسو مکه گئی اے بنی اسرائیلو اول کافرین اول د انکاریانو نا به په دې قران باندې یا د پیغمبر باندې تاسو ول انکار کوئ ظالمانو تاسو ول کتاب یې تاسو کو کتاب نه خبر یې ولا تشتروا وما اخلیتاسو اشترا معنا می تاسو ته بیګه کړی وا فضیلت ورکول ترجیح ورکول پیسې ورکړي چینی اخلي دغه چې چینی ته ترجیح ورکړي په پیسو باندې او دکاندار ترجیح ورکړي پیسو ته نو غستل اخر څول ګوړ ته ویل کی خو تاسو ترجیح ورکوي بیااتی زما آیاتونو باندې ثمنن پیسې قلیلا لګي تاسو ما آیاتونو باندې لګي پیسې ما اخلي لګي پیسو نه مراد نه چې کنه لګي ما اخلي ډېر اخلي څوک چې دا تعویذونه مایزونه کوي دغه آیات په دلیل کې پیش کوي وای دمغه شکرانه نظرانه زکالو چې الله وای چې لګي پیسې ما اخلي ډېر واخلي حالان کې الله خبر اوره الله تعالی فرمایي په سورۃ النساء آیت نمبر 77 کې 77 سورۃ النساء آیت نمبر 77 کې چې متاع الدنیا قلیل دا سامان د دنیا دا ټول قلیل دی نالاوي دا ټول ماخله دا قلیل دی او کثیر چې شه دی ډیر چې شه ډیر آخرت ته جنت ته نو جنت په والا د ایتونه مخرڅوا پدې تنخواګانی وغیرہ وغیرہ دا ټول د دې متعلق چې هر څومره پیسې غستل دي دا الله تعالی جایز نه دي کړی دا نه جایز دي خدا حکم دا غستون کې د پاره ده او د ورکون کې د پاره بیا په دې سورته بقره کې ورسته بل یو حکم ده چې کم کس د الله تعالی په دې دین کې مصروفي یعنی هغه جهاد کوي هغه مثلا بل یو کار کوي هغه دعوت کوي هغه او حفظ کوي هغه طالب علم ده د دین نتا د پاره بیا حکم دار چې خپل زکات یا نور پیسې چې څنګه هغه خلکو ته ورکړي ځکه چې هغه په فائدې تا د پاره یو به تا د پاره دا فائدہ ده چې الله تعالی د پاره په انفاق شي وایما هغه چې کم کار کوي باندې خیر او برکت براشي داغه مشکلات بنئ چې داغه مشکلات نه نو داغه کار وکړي چې هغه مشکلات نه کار بنئ شي کولای نو هغه دې کې پیسې لګوا چې هغه دې د دین د تشهیر لپاره هر یو کار چې مجاهد ضرورت څه نه پوره کوي jihad به څوک کوي د تبلیغ د ضرورت نه پوره کوي دا دعوت تبلیغ کار به څوک کوي د امام ضرورت څه نه پوره کوي دا امامت به څوک کوي د طالب علم ضرورت نه پوره کوي دا علم به څوک حاصلوي او هغه د لپاره حکم دار دا کار به تدې لپاره نه کوي او کته دې د لپاره کوي نو حرام دي دا حرام دي دا قران کریم کې نه ځای الله تعالی ویلي دي دا آیات مورا نور آیاتونه دي د سره په دې باندې کاروبار جوړي آیاتونه خرڅي او وغیرہ وغیرہ شونه د باندې پیسې اغستل او دا نور ټولو جواز شته خو د امام ابو حنیفه په مسلک کې اړو جواز نشته د یو شی هم د دې جواز نه چې په دې باندې پیسې اخل امام ابو حنیفه فرمایي او موږ چې کله اخلو بیا وایي دی وخت ضرورت دی وخت خیر امام شافعي ته کوشش نو دا ځان د پاراسی یو ځان د پاره لاري جوړول دي او د څومره چې د پیغمبرانو تعریفونه اوس راځي مخکې تاسو بواوري باغ ټول پیغمبرانو کې الله ویلا اسالکم ز سوال نکوم تاسو نه د دعوت په بنیاد باندې من اجرن څه مزدوری ان اجر الا علی الله نه د مزدوری زما مگر په الله باندې بهرحال ولا تشتروا ما خلیتاسو بیاات زما آیاتون باندې ثمنن قلیلا دا دنیا چې لګدا یو دوا حدیثونه واوري تاسو یو حدیث د ابو داود انا ابي هريره ده ابو هريره نے روایت ہے من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله چاچ علم ورکو تعلیم ورکو د الله تعالی د رضا د پاره او دې نه غواړي په دې باندې بلکې غواړي د الله تعالی نه یعنی دا تعلیم ورکې دې د پاره الا ليصيب به عرضا من الدنيا دا کوي دې د پاره چې ماته دنیا ورسیږي انده تعلیم د قران یا تعلیم د دین دا ورکی د دنیا د پاره لم يرح رائحه الجنه
شرب ده ونمومي بوی د جنت یعنی جنت او خود لاړ نشي چې د جنت هغه بوی به مرته ونه راسي رائحه الجنه یوم القیامه د قیامت پورې د جنت نشي دیو جنت نشي همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مونږه اصحاب صفا کې یو سړی وو هغه فرمایي او مونږه او یا کسانو یو کس لاړو چاته قران خودو او بیا هغه ورته په جواب کې هغه چاته چې قران خودلو یو تیر ورته ورکو چیرې ماته ته قران خودو نو دې راوړو چېړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خودو چې ماته خدا غسی بدل کې دا کار وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ټیک ته وایخلا دا تیر دې ته واخلا کله اور تیر دې خو دې قیامت په ورځ نو وایخلا نو دې لاړو واپس کور کې ورته ورکو یا ما دانه دا د دې باندې بدل اغستو د پاره پیسو اغستو د پاره څوک دا کار کوي او دواړه حکمونه می تاسو ته بیان کړل الله دې موږ کوی کی و ایا او خاص معنا فتقون او یریږي معنا او یریږي البته نه یریږي ولا تلبسوا او مګډ وډوي لباس جامو اغستلو ته ویل کیږي دوه معنی دي یو پرده پوشي لباس موږ غستو دي د پاره دویمه معنا الباس د یو شی بل شي سره ګډ وډول دا به يهوديانو کو چا به پښتنه وکړه چې دا محمد رښتیا او پیغمبر دی دی ویل یاره خبره خو صحیح کوي نو دا خبره خو ټیک و خو دا د بنی اسرائیل د خاندان نه دی نو مې معنی نو ګوري صحیح ګډ دا غلط و عقل کو باندې به پیغمبر دا خبره مشکوک کړله نو مګډ وډا وای حق باطل مګډ دغه نور مد د کردار وو الحق صحیح خبره بالباطل دروغ خبره سره مې ګډ وډا وای وتکتم الحق او پټوي تاسو حق یا معنی مخکینی سره تړلې دا ما پټوي حق او یا ځان ته معنی دا پټوي تاسو حق غوړي صحیح دي وانتم او تاسو تعلمون خپويږي پدې خپويږي دا حق دې به پټوي واقيموا الصلاه او پابندي کوي اقامت الصلاه کوي اقامت معنی می تاسو تکړی وا او د واتو الزکات او زکات ور کوي زکات معنی تاسو ته معلومه ده لفظي معنی پاکي او ډیرواله زکات دغه زکات وای د مال پاکي او زکات کوي ډیرواله د پکې چې د نتیجې کې مال کې برکت راځي بده نتیجې کې مال کې برکت راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د بخاری شریف یو حدیث ته چې د زکات نویر کون کی مال به د گنجی مار په صورت کې دا به تراشی او د مسلسل د ډسوي د بچی او هر ځل د سوالو سره ورتوي ټک ور کول سره چې انا مالک وانا کنزک زستا هغه مال یم چې د الله په لار کې دنه ورکو او زستا هغه خزانه یم چې الله په لار کې دنه ورکول هم درنګي کچا په خانو کې نه ور کړي د اوخ په شکل کې ورته هغه راځي او د مسلسل هغه قرباني خيږي او د برونداوی کې داغه دلان دی او دا ورته زستا هغه مال و کچا د بيزو کې نه ور کړي هغه به د بيزو د اخکرو ذریعہ سره مسلسل الله تعالی به سزا ورته ور کوي تر قیامت ورته بوره به دغه حال به باندې لګیاوي هغه نه بعد به بیا چې نور کوون کوي او دا به جهنم کې واچول شي الله تعالی دې موږ تاسو د دې سزا نه بچ کړي واتو الزکات او ور کوي زکات ورکعوا او رکوع کوي مع الراکعين سره د نور رکوع کوونکو رکوع لفظي معنی جوکاویدل دمغه چې رکوع ورته وایو کنه دا جوکاویدو معنی د لفظي معنی جوکاویدل دي مار راکین څه معنا ده سره د رکوع کوونکو یعنی منځو کوي هغه ځای کې چې کوم ځای کې نور خلق منځ کوي یعنی په جمع سره کوي جمعه ته ځي رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي مسلم شریف حدیث ته چې تاسو به منځ ته نه ځي تاسو به دا سنت پرېږ دی او تاسو به گمراه شئ او یاد ساتئ چې کدا تاسو دا سنت دا پرېغ د مسلم شریف حدیث ته ډېر زیات بهترین حدیث ته نو بیا به تاسو ته یعنی تاسو به جنت ته بیا تلو کې به تاسو ته مشکلات براشي د حدیث وګد حدیث ته چا چې په خې طریقې سره او د سوکړو او دا جمعه طرف ته لاړو په هر قدم باندې به د یو نکی لیکل کېږي او یو بدی بده د پاره میټاويږي او بل حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سره می غواړي چې اذان حکم ورکما چې اذان وکي او بیا چاته حکم ورکما چې جمع کوا امامت ته پاره مخ کې کما او زلرګرا جمع کما او په دې محله کې وګرځي کما چې کم کور کې سړی په کور کې ناشتي او جمع تراغله نه وي او هغه اور هغه لرګیو ذریعہ سره دغه کور ته اور واچوم بخاری شریف حدیث ته عام ترین حدیث ته څوک چې جمع ته ناراضي داغه باره کې فرمایي بل حدیث ته د بخاری شریف رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عمر رضی الله عنه روایت ته چې په جمع سره مون د ځان ته مون 27 درجه زیات ته 22 درجه دا زیات ته یو بل حدیث ته د مسلم شریف ابو هريره نه روایت ته چې څوک جمع سره منځ کوي نو یو مون د بل مانځ پوري یو جمعه د بل مانځ جمعه پوري او یو ورشه د بل روشه پوري د